یو ورځ خبره د یو کلی و چیرې چې یو بوډا سړی اوسېد. دا بوډا سړی له خپل زوی نه ډیر زیات تنګ و، ځکه چې زوی ډیر نالایق او کامچور. هغه هیڅ کار نه کاوه، بس یوازې به په کلي کې دلته هلته ګرځېد. یو ورځ بوډا سړي پریکړه وکړه چې خپل زوی ته یو درس ورکړي. هغه خپل زوی راوغوښت او ورته ویل: زویه، د کور دننه په المارۍ کې یو ساعت ایښی دی، هغه راوباسه. هلک کور ته ننوت او ساعت یې راویست. بیا پلار یې ورته وویل: اوس دا یو کار وکړه، دا ساعت له ځان سره بازار ته یوسه او له هر چا چې درسره ویني د دې ساعت قیمت ترې وپوښته. هلک دا ساعت واخیست او بازار ته لاړ. هلته یې له ټولو خلکو د ساعت قیمت وپوښت. چا یې قیمت 500، چا 1000 او چا 800 روپۍ وښود. ټولو خلکو بېلابېل قیمتونه ویل او ځینو ورته یو شان قیمت هم ورکړ. هلک بیرته پلار ته راغی او ویل: پلاره، ټولو خلکو د ساعت قیمت له خپل حساب سره راکړ. چا ویل 500، چا 1000 او چا 800. بوډا سړي خپل زوی ته ویل: زوی، ښه د ساعت بیرته المارۍ ته کېږده او ته لاړ شه. سبا ورځ بیا هغه بوډا سړي خپل زوی راوغوښت او ورته ویل چې بیا هماغه ساعت له المارۍ راوباسي. هلک لاړ، ساعت یې راویست. اوس بوډا پلار ورته ویل: زوی، نن ورځ ته دا ساعت له ځان سره بوزه او له خلکو وپوښته چې د دې ساعت د نه کوم وخت ښکارېږي، د هغه قیمت څومره دی. هلک ته دا خبره عجیبه ښکاره شوه، نه پوهېده چې پلار یې څه غواړي، خو بیا هم له خپل زړه سره هغه ساعت واخیست او بازار ته لاړ. هلته یې له خلکو وپوښتل چې د دې ساعت دننه چې کوم وخت ښکارېږي، د هغه قیمت څومره دی. خلک حیران شول، ځینو فکر وکړ چې د هلک ذهن سم نه دی. پرون د ساعت قیمت وپوښته، نن د وخت قیمت. ډیر خلکو هغه وشاړه، ځینو پرې وخندل. هلک ډیر خوښ و، سوچ یې کاوه چې له ده سره داسې روان دي. بیا وروسته ځل یو زوړ سړي دیکان ته لاړ. دا بوډا سړی ډیر مصروف و، خو چې د هلک خبره یې واورېده نو سمدلاسه پوه شو چې هلک څه غوښتل. هغه زوړ سړی له خپل وخت څخه لږه شیبه راواخیسته او هلک ته یې ویل: زویه، دا وخت چې ته قیمت پوښتې، د دې قیمت هیڅوک نشي ایښودلی. ته که کروڑونه روپۍ ورکړې هم د خپل ژوند یو ثانیه نشي بیرته راوستل. نو دا وخت باید سم استعمال کړ. د وخت یو بده خبره دا ده چې دا تیریږي، او ښه خبره دا ده چې دا ستا په واک کې ده چې ته یې په څه کې تېروي. هر څوک که شتمن وي که غریب، په ورځ کې 2-4 ساعته لري. فرق دا دی چې ته له دې وخت څه شی جوړوي. د بوډا سړي دا خبرې چې هلک واورېدې، داسې احساس یې وکړ لکه سترګې چې خلاصې شوي، یو لوی بدلون پکې راغی. بیا هلک بیرته خپل پلار ته لاړ، ساعت یې ورکړ او ټوله کیسه یې ورته وکړه. له هماغې ورځې وروسته د هلک ژوند بدل شو. دوستان وایي چې وخت د هر چا لپاره فرق وي، خو دا بېقیمته ده. ته دا نشي اخیستی خو استعمالولی شي، ته دا نشي ساتلی خو مصرفولی شي. که دا یو ځل له لاسه وځي بیا نه راګرځي. نو خپل وخت سم وکاروه. که دا کیسه مو خوښه شوه نو نورو ته یې هم ورسوئ، او که دا کیسه ستاسو زړه ته ولګېده نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. زه به بیا هم له تاسې سره همداسې کیسه راوړم. نو صبر وکړئ، شکر وکړئ او په ژوند کې مخکې لاړ.